السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو که چیرې ستاسو آی ډي ستاسو څخه لوګ آوټ شوی وي او تاسو نسئ کولی ستاسو خپل آی ډي لوګین کړئ. دوستانو په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته دغه طریقې درښیم. اوس دوستانو زما په موبایل کې په مسنجر کې آی ډي خلاصه ده او دغه رقم په فیسبوک کې نه ده خلاصه او له ما څخه نمبر هم ورک دی، پاسورډ هم ورک ده. نو اوس به زه څنګه کوم چې د مسنجر په ترو خپله آی ډي خلاصه کړمه. یعنې دوستانو اوس که چیرې ستاسو په موبایل کې مسنجر خلاص وي او فیسبوک لوګ آوټ وي او ستاسو څخه ستاسو نمبر هم ورک وي، پاسورډ هم ورک وي، نو تاسو به څنګه کوئ ستاسو خپل آی ډي خلاصه کړئ. نو دوستانو په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته دغه طریقه درښیم. دغه ویډیو له موږ سره تر پایه وګورئ او ویډیو خامخا در سره لایک کړئ، له خپلو دوستانو سره یې خامخا شیر کړئ. که چیرې تاسو زموږ چینل نیم سبسکرایب کړی مهرباني سره وکړئ زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. نو دوستانو نور وخت نه اخلمه، زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. نو دوستانو اوس که چیرې ستاسو آی ډي په مسنجر کې خلاصه وي او دغه رقم په فیسبوک کې لوګ آوټ وي، نو دوستانو دغه به تاسو څنګه کوئ. اوس ګوره دوستانو زه راځم مسنجر ته. کله چې دوستانو زه مسنجر ته راسم دغه رقم به دوستانو تاسو په سیټینګ باندې کلیک وکړئ. اوس زما آی ډي څه ده دوستانو، دغه له ما سره په مسنجر کې خلاصه ده او دغه رقم په فیسبوک کې له ما څخه لوګ آوټ شوې ده او له ما سره یې نمبر هم نشته، پاسورډ یې هم له ما ورک ده. دې لپاره به دوستانو تاسو راسئ په مسنجر کې به دوستانو تاسو سیټینګ ته راسئ. دلته به دوستانو تاسو راسئ په اکاونټ سیټینګ باندې به دوستانو تاسو کلیک وکړئ. کله چې ګوره دوستانو تاسو په اکاونټ سیټینګ باندې کلیک وکړئ، دلته به دوستانو تاسو پرسونل انفارمیشن ته راسئ. نو کله چې ګوره دوستانو تاسو پرسونل انفارمیشن ته راسئ، دغه رقم دوستانو تاسو په کنټیکټ انفو باندې کلیک وکړئ. نو کله چې ګوره دوستانو تاسو په کنټیکټ انفو باندې کلیک وکړئ، اوس دغه نمبر ما ورکړی دی، دغه نمبر هم له ما ورک ده، پاسورډ یې هم له ما ورک ده. اوس دوستانو که چیرې زه پاسورډ ریسیټ کوم هغه خو دغه نمبر ته کوډ ځي، نو دا نمبر خو له ما سره نشته. دې لپاره به دوستانو دلته تاسو راسئ ایډ فون نمبر به ووایي. نو دوستانو کله چې تاسو په ایډ فون نمبر باندې کلیک وکړئ، دلته به دوستانو تاسو خپل یو بل نمبر ورکړئ. کله چې ګوره دوستانو تاسو بل نمبر ورکړئ، هغه نمبر به دلته راواوړي او دلته به دوستانو تاسو په کنټینیو بټن باندې کلیک وکړئ. دا کوم نمبر چې تاسو ورکړئ هغه نمبر ته به دوستانو کوډ ولاړ سي، نو هغه کوډ به تاسو ورکړئ او دلته به دوستانو تاسو کنټینیو پسې ووایي. هغه نمبر به دوستانو ستاسو په آی ډي کې ایډ سي. هغه نمبر به چیرې ایډ سي دوستانو؟ هغه به دلته دوستانو په کنټیکټ انفو کې دویم نمبر ایډ سي. کله چې ګوره دوستانو دویم نمبر ایډ سو، دلته به دوستانو تاسو راسئ دغه اول زوړ نمبر چې دغه به دوستانو تاسو ډیلیټ کړئ او هغه نوی نمبر به سي. نو دغه رقم به دوستانو بیا تاسو د آی ډي کوډ ریسیټ کوي. کله چې دوستانو تاسو د آی ډي کوډ ریسیټ کوي، یعنې ستاسو د آی ډي کوډ بدل سي، بیا تاسو کولی سئ ستاسو په دا نوي نمبر باندې خپله آی ډي خلاصه کړئ او تاسو به نوی پاسورډ ورکړئ او زوړ نمبر به له آی ډي څخه ډیلیټ سي. نو د زیاترو خلکو په موبایل کې مسنجر خلاص وي او فیسبوک لوګ آوټ وي، نو دوی نسي کولی چې دوی د مسنجر په ترو د فیسبوک آی ډي خلاصه کړي. نو دوستانو په دغه طریقه سره تاسو کولی سئ ستاسو د مسنجر په ترو د فیسبوک آی ډي ډېر په اسانه طریقه سره خلاصه کړئ. نو دوستانو که ویډیو خوښ شوي ویډیو خامخا در سره لایک کړئ، له خپلو دوستانو سره یې خامخا شیر کړئ او که چیرې تاسو زموږ چینل نه سبسکرایب کړی مهرباني سره وکړئ زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. نو دوستان ملاوي په نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو کې په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. د خدای په امان.